په دې ویډیو کې به درته د انګلیش ترجمه هم کوم په پښتو کې او په اخیره کې به درته لغاتونه هم وایم چې دا به ستاسو انګلیش کې ډیر بدلون راولي. Our holy prophet Muhammad زمونږ پاک پیغمبر محمد peace be upon him صلی الله علیه وسلم peace be upon him ولکیږي صلی الله علیه وسلم ته was born زیږیدلی in مکه په مکه کې in the famous tribe یوه مشهوره قبیله کې tribe ولکیږي قبیلې ته of قریش د قریشو his father د هغه پلار عبدالله died عبدالله مړ شو before مخکې his birth د هغه د زیږون څخه birth ولکیږي زیږون ته so his mother نو د هغه مور امینه بیبي look after پالنه کوله him د هغه look after ولکیږي پالنه کول but لیکن she also died لیکن هغه هم مړه شوه when he was only 6 years old کله چې هغه یوازې 6 کلن و then بیا his grandfather د هغه نیکه عبدالمطلب took charge عبدالمطلب دنده په غاړه واخیستله of him د هغه took charge ولکیږي دنده په غاړه اخیستل but لیکن he did not live long لیکن هغه هم تر ډېر وخت پورې پاتې نشو finally په اخیره کې his uncle د هغه تره ابو طالب look after ابو طالب پالنه وکړه him د هغه and never او هیڅکله هم left him alone او هیڅکله هم هغه یوازې پرې نه ښوده alone ولکیږي یوازې in any hardship په هر یو سختۍ کې hardship ولکیږي سختۍ ته our holy prophet زمونږ پاک پیغمبر peace be upon him صلی الله علیه وسلم married واده وکړ خدیجې سره a wealthy lady چې یوه مالداره ښځه ده of مکه د مکې when he was کله چې هغه و 25 years old 25 کلن یعنی زمونږ پیغمبر چې 25 کلن و حضرت خدیجه handed over حضرت خدیجه وسپاره handed over ولکیږي سپارل ته all her will ټول د هغه مال to our holy prophet زمونږ پاک پیغمبر peace be upon him صلی الله علیه وسلم to spend چې خرچه کړي for good د ښه کارونو لپاره and noble purposes او د پاک هدفونو لپاره noble ولکیږي پاک او purposes هدفونه he helped the poor هغه به کومک کوو د poor له غریبو سره and needy او د اړمنو سره when our holy prophet کله زمونږ پاک پیغمبر peace be upon him صلی الله علیه وسلم reached ورسېدو the age of 40 د 40 کلنۍ ته he was commanded هغه امر وشو by Allah the Almighty د الله تعالی د Almighty چې د قدرت خاوند دی ګوره he was commanded هغه ته امر وشو by Allah the Almighty چې د الله تعالی چې د Almighty چې د قدرت خاوند دی to preach چې تبلیغ وکړي اسلام د اسلام preach ولکیږي تبلیغ کول our holy prophet زمونږ پاک پیغمبر peace be upon him صلی الله علیه وسلم started شروع یې کړ preaching تبلیغ that there is no God but Allah چې هیڅ معبود نشته لیکن الله تعالی who is the creator څوک چې جوړونکی دی of the universe د کائنات universe ولکې کائنات and to whom all human beings would return او د هغه چا چې ټول انسانان به ورته راګرځي څه دی هغه چا ته چې ټول انسانان به ورته راګرځي human beings ولکېږي انسانانو ته the people of Makkah د مکې خلک accepted قبول کړ اسلام very slowly اسلام ډېر په کراره in the beginning په شروع کې only a few people یو ډېر کم خلکو accepted قبول کړ the new religion دغه نوی مذهب د مکانس د مکې خلکو ended په حقیقت کې become شول د sworn enemy سخت دښمنان sworn enemy ولکېږي سخت دښمنان ته of the holy prophet زمونږ د پاک پیغمبر peace be upon him صلی الله علیه وسلم and his follower او د هغه د پیروانو they created دوی جوړ کړ all sort of trouble ټول قسمه مشکلات جوړ کړل for the holy prophet د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره but لیکن he stood firm هغه وړالو ټینګ مطلب هغه ټینګ وړالو په خپل هغه باندې at last په اخیره کې دوی پلان جوړ کړ to kill چې وفات کړي the holy prophet peace be upon him زمونږ پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم and he was compelled او هغه مجبور شو to leave چې پرېږدي for مدینه د مدینې لپاره where he was accorded a warm welcome چیرته چې د هغه تود هرکلی وشو څه دی by his followers د هغه د پیروانو لخوا په مدینه کې but لیکن the infidels did not allow him
but لیکن the infidels هغه دښمنان did not allow اجازه ورنکړه him هغه ته to live چې اوسیږي even که څه هم they reign in peace که چېرته هم هغه هلته په امن کې دی بیا هم د هغه دښمنانو هغه نه پرېښودو they fought several battles دوی یو څو جګړې وکړې in order دې لپاره to wipe out چې له منځه یوسي the followers of Islam د پیروان د اسلام څه دی battles ویل کېږي جنګونو ته او wipe out ویل کېږي له منځه وړل after 10 years stay وروسته د لسو کالو د انتظار نه in مدینه په مدینه کې the holy prophet زموږ پاک پیغمبر peace be upon him صلی الله علیه وسلم came back دوباره راغی to مکه مکې ته with 10,000 of his followers لس زره د هغه د پیروانو سره and conquered او فتح کړ مکه on the day of his conquest په هغه ورځ د هغه د فتح conquest فتحه he could هغه کولی شوی severely په سختۍ سره punish سزا ورکړی وای those هغو ته who caused so much trouble څوک چې د ده د سخت مشکلاتو وجه ګرځېدلي ول and plan او تا چې دغه پلان جوړ کړی to kill him چې هغه ووژني هغو ته ده کولی شي په سختۍ سره سزا ورکړي but لیکن he excused هغه معاف یې کړل everybody هر یو vocabulary لغاتونه tribe ویل کېږي ملګرو قبیلې ته tribe قبیله famous ویل کېږي مشهور ته look after ویل کېږي پالنه کول take charge مطلب دی دنده په غاړه اخیستل live long ویل کېږي تر ډېر وخت اوسېدل او need ویل کېږي اړمن یعنی د ضرورت والا finally مطلب دی په اخیره کې hardship ویل کېږي سختۍ ته wealthy ویل کېږي مالداره handed over مطلب دی سپارل purpose ویل کېږي هدف ته noble ویل کېږي پاک preach ویل کېږي تبلیغ کول universe ویل کېږي کائنات ته human being ویل کېږي انسانان ته trouble ویل کېږي مشکل ته sworn enemy ویل کېږي سخت دښمن ته sworn سخت او enemy دښمن stand firm ویل کېږي ټینګ درېدل ټینګ یعنی کلک درېدل په خپل ځمان دی religion ویل کېږي ملګرو مذهب ته battle ویل کېږي جنگ ته battle مطلب دی جنگ infidels ویل کېږي دښمنان peace ویل کېږي امن ته wipe out مطلب دی له منځه وړل او compel ویل کېږي مجبوره کول punish ویل کېږي ملګرو سزا ورکول severely ویل کېږي په سختۍ سره excused ویل کېږي معاف کول او conquer ویل کېږي فتح کول Thank you so much for watching this video ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي په دې کې تاسو د انګلیش نه پښتو ترجمه هم زده کړه او په دې کې چې کوم مهم لغاتونه ول هغه مې هم درته ویلي څه دی که بیا هم کوم سوال پوښتنه لرئ نو تاسو په کمنټ کې کولی شئ او دا ویډیو د سره حتما لایک یا او چینل سره هم سبسکرایب کړئ د داسې نورو مهمو ویډیوګانو لپاره Thank you so much